څوک چې صبر کوي که نه د ده دپاره په قرآن کې 3 زیري ذکر شوي دي په یو آیت کې اگر که دین علاوه نور زیري هم شته خو په یو آیت کې 3 زیري دي دا په یو ځای ذکر شوي دي الله وی وبشر الصابرین الله وی زیری ورکه صبر کوونکو ته پیغمبره خو نو اول خدای زده که چې صبر کوونکي څوک دي الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله وانا الیه راجعون کله چې دوی ته څه مصیبت ورسي هر مصیبت یعنی الله عامه خبره کړې لکه مصیبت نو دې کې ټول مصیبتونه راغلي د الف نه د یا پورې مصیبت د رزق مصیبت د صحت مصیبت د غم مصیبت د مرګ هر قسمه مصیبت وړوکی غټ هر یو دې بندګانو ته الله ته چې کله مصیبت ورسي نو دوی وایي انا لله وانا الیه راجعون او دا ته فائدې ذکر کوم زمونږ د عوامو په ذهن کې دوه خبرې ډېرې غلطې پرتې دي لکه اوس کې ته دا وایي چې انا لله وانا الیه راجعون څوک مړ یعنی معنی دا چې انا لله به کله وي چې څوک مړ شي نه نور مصیبتونه نه دي لکه یو سړي جیب کې لاس وو بټوه نشته مصیبت دی که نه انا لله وانا الیه راجعون او دا په عربو کې دا عادت شته معمولی مصیبتونه هغوی انا لله وایي زمونږ هغه انا لله څه ته ساتلی مرګ ته یو دویم ذهن کې دا پرته ده که ته وایې چې یاره هغه پلانې دی الله وبخي مړ ولې دا بخښنه صرف مړی ورته محتاج دی ته چې دا وایې یا الله ما وبخه ته یې وایې که نه وایې نو که ته وایې چې یا الله ما وبخه نو صحیح ده خو که زه ووایم چې یا الله ته وبخه دی وبخه نو ولې مړ دی نو دا بخښنه خو دا نه دی چې زمونږ مړه شو موږ ورته محتاج یو نه بخښنې ته خو موږ په ژوند کې محتاج یو او مرګ نه بعد ورته محتاج یو اوس الله دوی له څه ورکوي زیری واورئ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون أولني زيري أولئك عليهم صلوات من ربهم رب العالمين دوی خشن بیانی پاسمانونو کی دوی صفت کی بکم ذکی پاسمان کی دریم ورحمة ودوی بانی اللہ رحمتون روری کی دریم وأولئك هم المهتدون داخلك هدایت یافتدی اللہ تنی غلار خی معمولی زیری دی دی غٹی خبری دی چی اللہ استا تذکرہ پاسمانونو کیو کی او پتا رحمت روری او تا تنی غلارو خی تنور سواری دا اللہ مخوارم دق چی اللہ زمان سر دومر محبتو کی چی زمان ذکر کم ذکیو کی اسمان کی او بمنگ رحمت روری او منگ تنی غلارو خی مخوارو دق دا اللہ دا پس صبر بانتا تمیلاوی دیش